افغانستان کې روانې تپل شوې جګړې د کوچنیانو ژوند ته هم صدمه رسولې او اړینه ده چې دوی ته په پوره حق رسونه او پاملرنه کې دقت وشي. دغه څرګندونې د لغمان والي ښاغلي محمد اسب نن په هغه غونډه کې وکړې چې په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له لوري د نومبر 20 د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په نوم ولمانځل شوه. په یاده غونډه کې د لغمان والي محمد اسب ننګ سربیر، امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرؤف روزګاني، په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر صبرینا حمیدي، د لغمان ولایت د بیلابیلو ادارو مسؤلینو، مدني فعالانو، دیني عالمانو، خویندو او یو شمېر ذهني معلول وګړو ګډون کړی و. د لغمان والي ښاغلي محمد اسب ننګ په خپلو لارښوونکو ویناو کې وویل چې د اسلام مبارک دین له نظره په ټولو کوچنیانو، خو په ځانګړي ډول په ذهني معلول کوچنیانو د رحم او شفقت لارښوونه شوې ده. الله تعالی د پیغمبرانو سره یا پیغمبر سره یو خاصه مراوده درلودلې ده. له موسی علیه السلام سره، له ابراهیم علیه السلام سره چې ورته وایي ته د خپل زوی حلال هغه محمد صلی الله علیه وسلم یتیم پیدا شو. د ده ته خطاب وکړو چې چېرته د یتیم لیدو قهر مه پرې کوه. اگر چې علما د تفسیر وایي چې دلته د یتیم نه صغیر مطلب ده، یعنی هغه څوک چې بېنوا ده، شفقت ته ضرورت لري. عربي مفهوم یې همدا ده. یو ځای چې مور او پلار یې مړه وي او هغه یتیم وي، دا یو مفهوم ده. یو مفهوم یې د صغیر په مفهوم ده عربي ژبه. فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر. هغه څوک چې ډوډۍ غواړي، هغه څوک چې یتیم د قهر مه پرې کوه. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ژوند کې او د ده په سنتونو کې ډېرې کیسې لري. نوموړي وویل افغانستان کې روانې تپل شوې جګړې د لویانو ترڅنګ په ډېرو سیمو کې کوچنیانو ته هم صدمه رسولې او تر ډېره اوس مهال ذهني معلول کوچنیان یو نه یو ډول د جګړې له امله رنځېږي. ښاغلي ننګ زیاته کړه چې د کوچنیانو د حقونو تامین لپاره یې له بېلابېلو ادارو سره ناستې کړي او په دې ولایت کې هېڅ داسې څه نشته دی چې کوچنیان دې په شاقه کارونو بوخت وي. هغه یادونه وکړه چې د کوچنیانو ژوند ته د پاملرنې لپاره لازمه ده چې والدین او دیني عالمان د اسلامي اصولو او قوانینو په رڼا کې پاملرنه او عامه پوهاوی زیات کړي. په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر صبرینا حمیدي د خپلو لاسته راوړنو او د ماشومانو حقوقو لپاره په بېلابېلو برخو رڼا واچوله. هغې وویل چې په هېواد کې د بېلابېلو وګړو حقوقو ته پاملرنه شوې، خو لا هم د ذهني معلولو کوچنیانو حقوق نه دي تامین شوي، چې دغه کار په ټولنه کې لویه تشه رامنځته کړې ده. البته نننۍ غونډه چې د نومبر د 20 په مناسبت باندې چې دا داسې ورځ ده چې د نړۍ په سطحه باندې ماشومان د توجه وړ ګرځېدلي دي، د پاملرنې وړ ګرځېدلي دي او دوی ته کوم وضعیت چې ماشومانو لرلو، خصوصا په هغه هېوادونو کې چې وروسته د جګړې هېوادونه او په هغه هېوادونو کې چې د درېیمې نړۍ هېوادونه په هغه هېوادونو کې چې هغه اقتصادي پرمختګ په لوړ ګراف کې نه و، د دغه هېوادونو ماشومانو وضعیت ته په کتو باندې البته ملګرو ملتونو یو نړیوال سند چې هغه د ماشومانو د حقونو کنونسیون دی، دغه سند یې په 1989 کال کې دا سند تصویب کړی دی د ماشومانو د حقونو لپاره، چې دغه سند تقریبا 450 مادې لري. چې مخکې د دې نه چې موږ د واده ته پاملرنه وکړو، د دې لپاره چې سالم اولادونه ولرو، عقدینو ته باید توجه وشي چې دوی د څه رقم خصلتونو خاوندان دي، د کوم معیارونو لرونکي. ځکه موږ اکثرا نن زموږ موضوع په ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو باندې ده. اکثرا دغه ذهني معلولیت لرونکو ماشومان چې تاسو ګورئ د هغه قرابتونو وجې دي چې مخکې تر مخکې ورته توجه او پاملرنه نه شوې. یعنې په اساسي توګه موږ دوی ته پاملرنه نه کوو، نه کورنۍ دوی ته پاملرنه کوي، نه عامه پوهاوی شته دی د دې دپاره. بیا وروسته کورنۍ مځورېږي، یو ناسالمه شخص چې په ټولنه کې هغه خپله څومره متاثره وي، متضرره وي. صبرینا حمیدي زیاته کړه چې دوی د یو څارونکي ارګان په توګه هڅه کوي چې د ختیځ
په ټولو ولایتونو کې د وګړو د حقوقو تامین سربیره د کوچنیانو برخې ته ډیره پاملرنه وکړي. په ورته مهال د لغمان امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرؤف روزګاني له خپل لوري د کوچنیانو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې ژمنه وکړه چې له ټولو اړوندو ادارو سره همکار دی. همدارنګه په دغه ناسته کې یو تن دیني عالم د اسلام د مبارک دین له نظره د ماشوم د ساتنې او د کار ټولنیزو چارو ریاست مشر هم په خپله برخه کې په لاسته راوړنو او فعالیتونو خبرې وکړې.